1495 کال د 8 میاشتې لومړۍ ورځ وه. په همدې ورځ ننګرهار ته د والي په توګه د محمد ګلاب منګل د پیژندنې مراسم هم نیول شوي وو. په دې مراسمو کې د نورو ترڅنګ د وخت د کورنۍ چارو وزیر او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. د سولې او امن د راوستو دپاره او د دغو سترو ګواښونو او د دغو سترو چالشونو په وړاندې مقابله او مبارزه د یو شخص او د څو اشخاصو کار نه دی. دا یو ملي مسؤلیت دی او په دې ملي مسؤلیت کې راسره تاسې هم ټول شریک یاست. خو په همدې ورځ داعش په پچیراګام کې خپل فعالیت پیل کړی و. د پچیراګام ګڼ شمېر ولسونه یې شهیدان او د خپلو کورونو څخه بې ځایه کړل. ځکه خو د ننګرهار نوي والي محمد ګلاب منګل خپلې چارې د پچیراګام د وضعیت د ښه کولو په موخه د امنیتي غونډې څخه پیل کړي. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د پچیراګام ولسوالۍ د امنیتي وضعیت د ښه والي په موخه په دفتر کې د امنیتي مسؤلینو د بې ځایه شوو کورنیو د پیښو پر وړاندې د چمتووالي کمیټې او د مرستندویه ادارو غړو او د سیمې خلکو د یووالي په موخه د مخورو سره پرله پسې بېلابېلې ناستې پیل کړي. د ښاغلي منګل د ځانګړي تعقیب په ترڅ کې پچیراګام ولسوالۍ د ښه مدیریت کولو په موخه قاري هجرت الله رحماني د ولسوال په توګه وټاکل شو. په پچیراګام کې د ګډو ځواکونو له لوري عملیات پیل شول او بهرنۍ ځواکونو د داعش په مرکزونو هوایي بریدونه پیل کړل. لا هم پچیراګام ولسوالۍ د حکومت له لوري تیر شوی سړک د حکومتي چارواکو پر مخ تړل شوی. چورله کې د امنیتي ستونزو له امله خپلې ناستې په تکتیکونو سره کوي. خلک لا هم د حکومت همکارۍ او د خپلو سیمو ساتنې ته ژمن نه دي. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل پچیراګام ولسوالۍ ته سفرونه پیل کړل. د عملیاتو په ترڅ کې توره لیکه د خلکو او چارواکو پر مخ په اساسي ډول پرانیسته. دا هغه وخت دی چې داعش په ځغلېدو شو. خو د ننګرهار والي ژمنتیا چې د رمضان په مبارکه میاشت کې د الله جل جلاله د عبادت په موخه روژه نیولې وه او د خلکو لپاره د خدمت په موخه یې تورې بوړې سیمې ته د شاوخوا 20 کلن ځنډ وروسته لومړي والي په توګه سفر وکړ. په نښترونو پوښل شوو غرونو ته ولاړ او د سرتیرو مورال لوړولو په موخه یې هر سرتیر یې په غېږ کې کلک ونیو. خدمت شما آزاد تقدیم کننده سمنور میلاد کبیر قماندان کندک. او د جنگ به تاسې ګټئ. زه د ستاسو په مېړانه، ستاسو په همت او ستاسو په غیرت باندې پوره ډاډمن یم. نو ځکه د زړه له کومې چې راغلم سنګر ته تر څو هر یو تاسې زه په لاس او په غېږ کې ونیسم. نو انشاءالله موږ هم هېڅکله نه هېروو، د افغانستان ولسمشر هم نه هېروي، د افغانستان خلک هم نه هېروي، ځکه تاسو د حق د لارې غیرتي سربازان یاست. همیشه خدای سرلوړي او تاسو د خپل کور ساتنه کوئ، تاسو د خپل مور ساتنه کوئ، تاسو د خپل ولس ساتنه کوئ، د خپل یتیم او د خپل کونډې، د خپل مشر، د خپل دیني عالم د عزت ساتنه کوئ.
الله دې تاسو وساتي. زه د همدې دپاره راغلم چې زه ستاسو هم پوښتنه وکړم، هم ستاسو قدر وکړم، او هم ستاسو د مېړانې، د غیرت، د شهامت او ستاسو د غزیار ستاینه وکړم. د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت د تامین په موخه د ښاغلي منګل کلکې ارادې وي چې تر لومړۍ ورځې هم د خپلو اولادونو پر ځای په پچیراګام ولسوالۍ کې داعش ته ماتې ورکوونکو سرتیرو سره ونمانځلې. احترام لپاره شیخ ګورد محترم قدرمن والی صاحب، د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ پرسونل په ترتیب نظام او ستاسو د میانې ویاړ لري. د نظام بلندوی لومړی څار محمد رحیم. سلام علیکم. مبارک شه. دوی ته یې اختریزي ډالۍ ورکړې تر څو حوصلې لوړې او د پچیراګام ولسوالي د داعش څخه پاکه کړي. برادر محترم مشاور وزیر و والی ولایت ننګرهار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قطع منتظره عملیات مشترک سیلاب 4 نمبر 7 به نظام ترتیب و افتخار تشریف آوری شما را دارد. دگرمن حکومت آمر اپراسیون لوای 4 قل اردو 217 د ننګرهار والي ځانګړو هڅو رنګ راوړ، ولسوالي ښه مدیریت شوه، خلکو پر حکومت باور وموند، سیمې د داعش له شتون څخه پاکې شوې، خلکو د ولسي ځواک په توګه د خپلو سیمو د ساتنې ملا راوتړلې او د ښاغلي منګل په هڅو هم دا ولسي ځواک ته د قانون په چوکاټ کې د خپلو سیمو د ساتنې په موخه تجهیزات، امکانات او پوستې جوړې شوې. اتلو مېړنیو سرتیرو، بریدمنانو، سکنمنانو، افسرانو، له هر څه اول د ننګرهار ولایت د ټولې نظامي رهبرۍ او د ملکي رهبرۍ لخوا چې ټول ما سره دغه دي حاضر دي، قمندان صاحب د امنیه، قمندان صاحب د لوا، قمندان صاحب د لوای یکی سرحدي، رئیس ارکان د نظم عامه، نور ټول مشران ولسوال صاحب په شمول نن ستاسو قدردانۍ دپاره او ستاسو د هغو مېړانو، د هغو زحمتونو او د هغو ستړیاو د تقدیر دپاره راغلو، کوم چې تاسو یې د وطن دپاره په دې سختو شرایطو کې سرته رسوئ. مونږ ټول درته د زړه له کومې منندوی یو له تاسې چې په ټولو هیواد، په ټولو ولس، په ټولو خلکو، مشرانو، کشرانو، تورسرو، سپین سرو باندې حق لرئ چې تاسو په باره کې دعا وکړي او ونازیږي او په تاسې وویاړي. تاسې د خدای همیشه په خپل امان کې ساتي. الله تعالی مو همیشه په دښمن باندې برلاسي لره، خدای مو همیشه وساته. تاسو دغه شیبې، دغه لحظې چې دلته یې تېروئ، دا د وطن د خدمت شیبې دي او دا د وطن د ساتنې دپاره تاسو چې کوم زحمتونه وباسئ، الله تعالی به تاسو ته هم په دنیا او هم په آخرت کې اجرونه درکړي. همیشه مو خدای بریالي لره. نن ځکه مونږ تاسو ته راغلو چې ستاسو قدر وکړو او ستاسو د مېړانې او ستاسو د زحمتونو ستاینه وکړو. ژوندي اوسئ، بریالي اوسئ، خدای مو همیشه په خپل امان کې وساته.
نن هغه ورځ ده چې په پچیراګام ولسوالۍ کې خلک د خپلو خلکو د امنیت په موخه د ولسي ځواک په توګه دنده پیل کوي. پچیراګام کې حکومتداري پیاوړې کیږي ځکه خو اوس خلک امنیت پر ځای د رغنیزو، پوهنیزو، ټولنیزو او نورو برخو کې د چارو د ترسره کېدو غوښتنې کوي. صلاحکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل خوښ دی، فکر کوي چې د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په موخه یې پیل کړو هڅو نتیجه ورکړه. په پوهنیزو، روغتیایي، ټولنیزو، رغنیزو او نورو برخو کې د خلکو غوښتنو سره د خوښۍ احساس کوي چې اوس پچیراګام امن او په هغې ولسوالۍ کې وضعیت ډاډمن شو. وطن داد سرخندون کے غزنوی وطن دا کرد ننگون و تاریخی وطن نو میں تل اچھت پٹھول جہان لرے لورنو مون خان دے عرب خان لرے لورنو مون خان دے عرب خان لرے نو میں تل اچھت پٹھول جہان لرے لورنو مون خان دے عرب خان لرے لورنو مون خان دے عرب خان لرے توغ دے حاضر دے متل رپان لرے لورنو مون خان دے عرب خان لرے لورنو مون خان دے عرب خان لرے. ځکه خو یې ولسوال تقدیر کړ د خلکو د غوښتنو په موخه یې سکتوري رئیسان د خلکو سره کېنول او خپله یې د یو بریالي مسؤلیت د ادا کولو په موخه د خوښۍ احساس پیل کړ. پچیراګام اوس هغه ولسوالي ده چې خلک پکې په عادي ډول په سوداګریزو، کرنیزو او نورو چارو بوخت دي. د ولسوالۍ د ښه مدیریت او رهبرۍ له امله خلک له ولسوالۍ مقام سره نږدې اړیکې لري. اوس پچیراګام امن، حکومت د ولس او ولس د حکومت په خدمت کې دی او د دې ټولې چارې اصلي رول د ننګرهار والي ښاغلي منګل ادا کړ. که د خلکو او په دې ولایت د خلکو د اصلي استازو همکاري ووسي نو لرې نه ده چې د صلاحکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په هڅو د پچیراګام په څیر د دې ولایت ټولو ولسوالیو کې د سولې او امن تر عنوان لاندې ملي بیرغ رپاند وساتل شي. توغ دے حاضر دے متل رپان لرے لورنو مون خان دے عرب خان